د کندوز مرکز اړوند د کټخیلو ښوونځي په ورزشي لوبغالي کې د 12 لوبډلو ترمنځ د فوټبال ټورنمنټ دی. دغه ټورنمنټ چې د ثور په 9 نیټه د دغه ولایت اړوند د کټخیلو ښوونځي په ورزشي لوبغالي کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوی و. د جمعې په ورځ د لودینو د فوټبال لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د مسؤلینو په خبره له دې سیالیو موخه له نشهیي توکو د ځوانانو راګرځول او ورزش ته د ځوانانو هڅول دي. دغه ټورنمنټ اووم د ثور شروع شوی او د اصلي هدف یې دا و چې فوټسال ملي ټیم چې جام جهان ته لار پیدا کړي. دې کې افتخار هم دا ټورنمنټ جوړ کړ چې 12 ټیمونو په دې کې حضور لرلو او نیمه فاینل د کټخیلو لوبډله، د سباون لوبډله او د اتحاد کوبوي او لودین وکړل چې په اخر کې لودینو ټیم وکولی شي چې دا کپ خپل نامه کړي. په ورته مهال د لوبې مینوالو لوبغاړو په وینا دا ډول سیالۍ د لوبغاړو په هڅولو او له نشهیي توکو د ځوانانو په راګرځولو کې اغېزمنې بلل کیږي او له مسؤلینو د ورته سیالیو پر دوام ټینګار کوي. داسې یو ټورنمنټ موږ ته برګزار کړی و او موږ پکې وکولی شو چې الحمدلله اول مقام هم ترلاسه کړ او خاصتا د صمیمه ډېرې ښه لوبې وشولې. ډېره مننه کوو د کټخیلو فوټبال ټیم نه چې دا ټورنمنټ یې ډېر ښه طریقه مدیریت کړ. د یادولو وړ ده چې د ټورنمنټ په پای کې بریالیو لوبډلو او غوره لوبغاړو باندې ورزشي جامې او ډالۍ هم وویشل شوې.